چې کله د ماشام جمع ولاړ وي تا نه 2 رکعات تیر سوي دریم رکعت باندې ته امام سره شریک سي اوس چې کله امام سلام په وګرځي ته به د نور لمنز څنګه کوي اکثر خلک د کنفیوز دي او په واتس اپ باندې ماته میسجان هم ډیر راځي دی حواله سره نو غواړم چې تاسو مخ ته د مسله واضح کم دغه مسله د خپل ملګرو سره هم شریک کوي تاسو ته به الله ثواب در نصیب کړي چې کله 2 رکعات سوي دریم رکعت کې د ماشام په منځ کې امام سره تشریک سي د ماشام منځ خو 3 رکعات دي نو چې کله امام سلام په وګرځي نو تاسو 2 رکعات چې دي هغه قضا سوي دي تیر سوي دي هغه ډک رکعاتونه تاسو تیر سوي دي د امام سلام کول وروسته چې کله تر پورت سره ولاړ سي اول رکعت کې به سبحانك اللهم وای دا رکعت به ډک وکي یعنی الحمدلله او سورت به پدې کې وای چې کله تا دا یو رکعت وکي نو ته بکښینه اوله ناسته به وکي ځکه تا یو رکعت د امام سره کړیو یو رکعت دا وکي نو دا 2 رکعات سو نو اوله ناسته اوله قاعده دا د 2 رکعاتو وروسته کیږي ته چې اوله قاعده وکي دا اوله قاعده بیا به تر ولاړ سه دریم رکعت چې کله ته دریم رکعت را ولاړ سو دا دریم رکعت به هم ډک وکي الحمدلله سورت به وای ځکه چې تاسو 2 رکعات ډک تیر سوي نو دا طریقه ده جزاکم الله خیره